ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلی چې د تبرکلوز ناروغۍ پر مهال یې خپل خوراک ته سم پام نه وي کړی. ډوډۍ مې ځت نه کېدله، شاید مې خوړلی نه سو. د بلغم سره وینه راتلله، ډیر زیات پازاب بود. که د نري رنځ یا سل پر مهال د ناروغ خوراک ته سم پام ونه شي د کومو صحي ستونزو سبب کېدای شي. اصلي علتونه یې کوم دي؟ په دې ناروغۍ اخته کسان کوم خواړه څه ډول او څه وخت وخوري؟ د روغتیا او ژوند خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. د روغتیا او ژوند په یوه تیره خپرونه کې یادونه شوې وه چې تبرکلوز یوه میکروبي او دوامداره ناروغي ده. تداوی هم میاشتې وخت نیسي، مګر د درملو ترڅنګ خوراک هم ډیر ضرور دی. خو که د تبرکلوز په ناروغۍ اخته کسانو خوراک ته سم پام ونه کړو، له کومو صحي ستونزو سره مخ کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار عارف رحیمي د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې له څو کسانو او یو ډاکټر سره خبرې کړې دي. ځان را پیژنئ. زما نوم نیلاب دی. کله مو څوک لیدلی چې تبرکلوز ناروغي ولري او خوراک ته یې سم پام نه وي کړی؟ زمونږ نږدې خپلوانو کې و د تبرکلوز ناروغي درلودله. ډوډۍ خوراک یا چای چکل هغه په وخت نه کول او بې پروایي کله کوم څه د غذا وخت ده په وخت نه خوړل. ناروغ خو اشتیا نه لري، هغه خو وایي زه نه خورم. تکلیف خو زیات نه شوی، څه مشکلات ورته پیدا د نه موږ خپلوان چې و ډېر دوامدار څه د ناروغي زیاته سوله، هغه دوام تاثیر نه کوه. دغه ناروغي چې زیاته شوه کوم مشکلات او کوم ستونزې درلودل؟ نفس تنګي ډېره زیاته وه، ډېر ټوخېده، ګلم په مخ د بلغم سره وینه راتلله، ډیر زیات پازاب و تر څو چې وفات شو. تا نوم څه دی؟ زما نوم ګلسوم ده. ما مرض تبرکلوز ده. دا څومره وخت کېږي چې ته مریضه یې؟ ما 3 میاشتې کېږي اوس دلته راغلی یم. خوراک څه رقم و اشتیا دې درلوده او یو شی دې خوړی شوی؟ ډوډۍ مې ځت نه کېدله، شاید مې خوړلی نه سو. اوس څه مشکلات لرئ؟ ټوخی لرم، بلغم لرم، خو یا دغه سیاشه خورم په معده مې راوړي. ډاکټران راته ویلي سړی سم خوراک ونه کړي وجود یې ضعیفه کېږي. څو شپې کېږي چې تاسو دلته بستر یې؟ ما لا شپې کېږي، ته روغتون ته راغلی یم بستر یم. د تا نوم څه دی؟ د کوم ځای نه راغلی؟ احسن الله. څوک مریضان دي؟ هلته یو کس دی د موږ مریض ده، هغه هم خور ده، تبرکلوز مریضي لري. خوراک یې څه رقم و؟ خوراک هم ستاسو نشي کولی، کم یې به خوړل او هضم کولی نه شو ډوډۍ. لا شپې کېږي چې هلته بستر د شفاخانې کې. کوم تکلیفونه یې زیات شوي؟ چې مخکې ټوخی نه و، اوس یې ټوخی شته، بیخي کمزور و، بیخي ډنګره وه. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان ور پېژنئ. زما نوم ډاکټر اسدالله صافي. ډاکټر صاحب که د تبرکلوز په ناروغۍ اخته کسان خپل خوراک ته پام ونه کړي، کوم مشکلات ورته پیدا کېدای شي؟ تبرکلوز خو داسې یو مریضي ده که دا ښه خوراکونه ونه کړي داسې مشکلات پیدا کېږي. یو خو مریض ضعیفه کېږي، وزن خپل د لاسه ورکوي، بې اشتیاب کېږي او مقاومت د بدن کمیږي، زمینه نور امراض ته مساعده کېږي، مریضي ډېر وخت نیسي. کومې ناروغۍ نورې کېدای شي ورته پیدا شي؟ کېدای شي یو ښه زمینه د کرونا دپاره مساعده کوي. څنګه کې هلته تخریبات زیاتېږي، کله تخریب زیات شو شوشې اوبه اخلي، تنفس نشي کولی، سالندي ورته پیدا کېږي. که احیانا مریض منظمه تداوي ونه کړي، خپل دوا په وخت سره وانخلي او خوراکي موادو ته پام ونه کړي، نو دغې د وجې نه کېدای شي مریض مرګ سره ته مخامخ شي. که د تبرکلوز په ناروغۍ اخته کسان د دوا ترڅنګ خوراک ته سم پام ونه کړي، ناروغي لا پرمختګ کوي، وزن یې کمیږي، بدن یې کمزوری کېږي، بیا لا د درملو سره نه روغېږي او تداوی زیات وخت نیسي. خو خوراک ته د پام نه کولو له سببه د دې صحي ستونزو اصلي علتونه کوم دي؟ تبرکلوز کې انسان خوراک ونه کړي، په علت یې نه پوهېږي انسان چې ولې ډېرېږي نور. خو علت همدا ده چې څه شی ونه خوري په وخت، په مقاومت د وجود ټیټ راځي، مریضي خپله زیاتېږي. چې ډنګرېږي دا به څه علت ولري؟ زوړ انسان خوراک ونه کړي ضعیفه کېږي. یو شمېر کسان د تبرکلوز په وخت کې خوراک ته د نه پام کولو له امله د پیښیدونکو صحي ستونزو د اصلي علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. د ډاکټر په وینا که د تبرکلوز ناروغ سم خوراک ونه کړي، د بدن مقاومت کمیږي او میکروب لا قوي کېږي، ځکه یې صحي ستونزې لا زیاتېږي.
که مریض خوراکونه کی او الته انرژی بدن کې ذخایر کمبود پیدا شي طبعا مریض ضعیف کیږي مقاومت لاس ورکي بدن موادو د لپاره ذخیره ګام لري کوم ذخایر چې دی ختمي کی څنګه د توبرکلوز دوا هم ډیره قوي دوا ده دا دوا استفاده شي او خوراک وانه غسل شي دغه مشکلات د وجې نه مریض طبعا مقاومت لاس ورکي میکروب قوي کیږي اساسي علتونه هم دغه دي. درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي که په تبرکلوز یا سلخته کسان خوراک ته سم پام نه کړي یا خوراکونه قضا کړي په یو شاوروز کې یو یا دوه ځله خواړه وخوري نو د بدن دفاعي مقاومت کمیږي د تبرکلوز باکتریا یا میکروب لا قوي کیږي وزن ډیر کمیږي او ناروغي نه خکېږي خو په سل یا نری رنځخته کسان کوم خوراکونه په کوم وختونو څه ډول وخوري او دا څه ګټه لري. ځان را پیژنئ. نوم مې وحید الله دی، پکتیا ولایت. والده شریفه مې د ټي وي په تکلیف باندې اخته ده، د شبخانې ته ځو راځو. د دوا ته څنګه خوراک ته څه ډول پام کړی؟ موږ خو د ډاکټرانو د هدایت مطابق مور ته موږ ورته غذا ورکوو. په غذا کې قسمه قسم د سیزن مطابق میوه‌جات ورته راوړو، پروټینونه ورته راوړو، غوښه ورته راوړو، یعنی د هندوانو سیزن د هندوانې ورته راوړو، او انګور په وخت کې انګور ورته راوړو، ویټامین سي مالټې مو ډېرې ورته راوړلې. قسمه قسم سبزیجات چې څومره د وخت مطابق به موږ خپل والدې شریفې ته راوړو. په ورځ کې څو ځله خوراک کوي؟ په یوه شاوروز کې 2 ساعته 3 ساعته ورسته شپږو نه تر 8 ځلو پورې دا 4 ساعتو کې خوراک کوي. هیڅ خوراک نه قضا کوي. غذا په دې خاطر لګه خوري چې ترڅو هغه هضم پروسه یې سرته ورسیږي. ډیره منظمه غذا خوري. د ننګیان دي زمن دي المسی دي د ټول نوبت اخلي چې څه ورته ورسوم، یعنی هر څه ورته ډیر په وخت ورسو. څه ګټه ورته کړي؟ یو خو ماشاءالله د صحتمند شوی د رنګ سرو سپینه وخت د وزن د 50 کیلو نه تقریبا 2 کیلو ته شوی. اوس د مخې ګردو تکلیف واغه مر سره حال ده 100% خښوي ده. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم نور محمد دی، ګردیز نه راغلی. ولې راغلی؟ تبرکلوز مرض لري، ډاکټر ویلي خو هغه نه وروسته نسخه ورته ولیکله چې ځه لاړ شه د تبرکلوز مرکز ته، هغه نه دوا ورته راوړه. څوک مریضان دي؟ مېرمنه مې ده. خوراک ته څه ډول پام کوي؟ د ډاکټر نه په دې اړه پوښتنه کړې؟ ډاکټر په مشوره ډاکټر وایي چې مطلب ښه خوراک ورکوه، خوراک چې ښه صحیح باید وکړي. نوره میوه ورکوه، 2 ورځې 3 ورځې بعد تازه میوه ورته وړم ورکوم. کوم رقم میوه ورکوي؟ لکه شفتالو سو، مالټا سو، د اوس وخت کې پیدا کیږي، هندوانه سوه، مڼې زیاتې ورکوم، سیب. دغه نور خوراکونه کوم شان خوري؟ کوم شان کور پخوئ؟ غوښه د لوبیا د سبزي د بینډۍ دي، پالک دي، ټینډې دي. کله ډوډۍ ځینې قضا کوي کوم شي ته زړه نه کیږي، ته څه کوې؟ څه ورته وایي؟ همغه مریض انشاءالله روغ توجه ورته کړې 100%. خوراک ازما چې خراب وي ډاکټر ته راوړم، ډاکټر نه مشوره اخلم. د 40 ورځې کېږي یوه ورځ هم د شکر ته نه ده راغلې. د ستاسو داسې توجه ورته کړې خوراک ته او ګټه یې څه ده؟ اوس خاصه وی ده، وزن هم نه ده کم سوی، ښه برابر د مریض هم د ښه والي په طرف روان ده. یو شمېر د تبرکلوز په ناروغۍ اخته کسانو چې خپل خوراک ته سم پام کړی وو خوراکونه یې نه وو قضا کړي، په یوه شاوروز کې حداقل تر 15 ځله زیات او څو ساعته وروسته خوراک کړی وو. مختلفې خامې او پخې سبزۍ، حبوبات، لبنیات او هغه تازه میوې خوړلې وې چې په اسانۍ پیدا کیږي، نو بدن یې پیاوړی او د سل ناروغۍ پرته له ستونزو ښه شوې وه. په دې هکله د ډاکټر صافي او رحیمي د مرکې پاتې برخه اورو. ډاکټر صاحب، د توبرکلوز په ناروغۍ اخته کسان څه ډول خپل خوراک ته پام وکړي؟ یعنی څه ډول غذا وخوري؟ په کومو وختو یې وخوري؟ عموما توبرکلوز مریضان اشتها کمی، قوي انرژي لرونکي مواد 3 وخته مو خوراک کوو، 3 وخته د اونو کې 4 وخته 5 وخته د خوراکو کې اما کوم اندازې چې اشتها لري وقفي شکل لا اضافه تر خوراکو کې کوم مواد چې مکمل انرژي لري او د توبرکلوز ناروغ په خوراک کې هغو موادو ته ضرورت لري؟ قوي انرژي لرونکي مواد لکه اوریجي دي، غلجات کې لکه غنم، کچالو ده او میوه‌جات کې کیله ده. بر علاوه پروتین تم ضرورت لري چې پروتین په غوښه کې دي، خصوصا اگې بهترین شی دی، مکمل غذا ده. کجوشي دا بهتري، حبوبات کې دي، لوبیا، نخود، دا شیانو کې دي ویټامینونو ته ضرورت لري. دا شنه رنگ لرونکي ترکاری بابو کې شته، پالک، گندنه، دا شیانو استفاده کوي مریضان. لیمو، نارنج. نظر په موسم میوه‌جات پیدا کیږي. اوس خصوصا د هندوانې وختي ویټامین سی لري، قوي مایعات هم لري. توبرکلوز مریضان مایعات هم ضرورت لري. آلوبالو ده، شفتالو ده، ګیلاس دي، دا شیان مکمل ویټامینونه دي او ویټامین سی فوق العاده زیات دي پکې. انار بهترین شی دی، څه چې پیدا کیږي استفاده وکړو.
لبنیات هم خدا سرشار د کلسیم دی موږ ضرورت لرو هغه موادو ته نور خاص پریز نه لري فقط ځان تقویه کې مقاومت خپل پورته کې ګټه به څه وي ښه نتیجه ورکوي زر تداوي کېږي وزن خپل اخلي تکلیفونه نه تېرېږي پرې ښه کېږي که په تبرکلوز د اخته کسانو خوراک ته سم پام ونه شي بدني کمزوری کیږي ځکه په کافي اندازه انرژي نه ورته رسیږي میکروبي لا قوي کیږي بیا یې ناروغي له عادي درملو سره نه ښه کیږي او تداوی هم زیات وخت نیسي بل دا چې د تبرکلوز درمل هم ډیر قوي دي او د ناروغ په بدن فشار راوړي د تداوی په پیل کې د ناروغ اشتها لږ ورسره کمیږي خو که د ناروغان څو ساعته وروسته لږ خواړه وخوري نو بدن یې پیاوړی کیږي او دا ستونزه حل کیږي که په تبرکلوز یا نری رنځ اخته کسان له اقتصادي امکاناتو سره سم کوم خوراکونه چې کور کې پیدا کیږي لکه وچه ډوډۍ کچالو وریجې هګۍ دال لوبیا نخود شیدې مستې او نور وخوري نو د بدن مقاومت د میکروب په وړاندې لوړیږي د ډاکټرانو په وینا په تبرکلوز اخته کسانو ته د دوا ترڅنګ هر ډول تازه میوې لکه کیله هندوانه لیمو نارنج انار ګیلاس آلوبالو شفتالو زردالو او د پخه شین رنګه پاڼې لرونکي ترکاري هر ډول پخې او خامې سبزي ډیره ګټه لري ځکه دا مختلف ویټامینونه لري بدن پیاوړی کوي بدن چې پیاوړی شي د میکروب مقاومت کمیږي بیا دوا هم ښه تاثیر ور باندې کوي ناروغي له ستونزو پرته ښه کیدای شي که د سل په ناروغ کوم ترخه یا تند او تروه شیان بد لګیږي لکه مرچ چکنی اچار مالګه یا سرکه او ټوخی ورسره زیاتیږي هغه دې نه خوري درنو اوریدونکو د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلي او جوړ کړي و چې ما سمیرا حلیمزی درته وړاندې کړه